السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو تاسو ته په پښتو نالج فیکټری چینل کې هرکلی وایم. یو سړي د فروټو والا نه تپوس وکړو چې سیب په 100 کیلو دی. هغه ورته په جواب کې وویل په 80 روپۍ. هم په دغه وخت یوه ښځه هم راغله او تپوس یې وکړو چې سیب په 100 کیلو دی. دوکاندار ورته وویل په 40 روپۍ. دا چې په دکان کې ولاړ دغه بل کس واورېدل نو د غوسې نه سور شو او دوکاندار ته یې په غوسه وکتل. د دې نه مخکې چې دغه کس څه ویلي و دوکاندار ورته په سترګو کې وویل چې ته لږ صبر وکړه. ښځې چې سودا وکړه او د دکان نه په وتو وه نو ویې د الله شکر دی زما بچي چې دا وخوري نو ډېر به خوشحاله شي. دوکاندار هغه کس ته ووی چې الله ګواه دی ما تا سره څه دوکه نه ده کړې. دا ښځه د 4 یتیمانو بچو مور ده. ما څو ځل د دې د مدد کولو کوشش وکړو خو هر ځل ناکامه شوم. اوس مې دا طریقه ذهن کې راغله چې په نیم قیمت به ورله سودا ورکوم. زه غواړم چې د هغې خودداري هم قایمه وي او داسې ورته ښکاري چې هغه د چا محتاجه نه ده. زه دا تجارت د الله سره کوم او صرف د الله رضا غواړم. دا ښځه چې کله هم زما دکان ته سودا له راشي نو الله ګواه دی زما دکانداري په هغه ورځ 4 چنده سیوا وشي. نه هغه کس په سترګو کې اوښکې راغلې. دکاندار یې ځان ته رانږدې کړو او ورته یې وویل د خلکو ضرورتونه پوره کولو کې چې کم سکون دی نو هغه چا ته پته لګي چې چا د چا ضرورت پوره کړی وي. یقین وکړه څوک چې د الله په لار کې خرچ کوي نو الله ولا په بدل کې د هغې نه زیاته ورکوي. خوږو کتونکو زمونږ په معاشره کې داسې په زرګونو خلک شته چې زمونږ د مدد په انتظار دي. زما ټولو ته دا خواست دی چې خپل خواوشا نظر ساتئ. که داسې څوک هم وي نو د الله د رضا دپاره ورسره د خپل وس مطابق امداد کوئ. ملګرو دا ویډیو زیاته نه زیاته شیر کړئ او لایک یې کړئ چې ټولو پښتنو ته ورسي. څوک خو به پرې عمل وکړي او ثواب به یې ټولو ته رسي. او دا چینل لازمي سبسکرایب کړئ. سلمان شاه له ورکړئ اجازت. د خپل ځان او چار چاپېره خلکو ډېر خیال ساتئ. د الله پامان.